سلامونه احترامات او مهرکلی کوم درنو لیدونکو هیله لرم ټول به راته روغ او جوړې وئ دا چې یو ځل بیا عزیز هرمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوم د یوې نوې خپرونې سره دا ځل د ډېر یو نوې او د ډېر یو پیچلې موضوع سره راغلی یم تاسې ته تاسې به د کونړ ولایت د کیرالې د شهیدانو په اړه ممکن ډېر اورېدلي وي نن هم کیرالې ته راغلی یم او په کیراله کې د قومي سپین ږیرو سره یا د مخور سپین ږیرو سره د کیرالې د شهیدانو په پاره غږېږم د دغه شهیدانو په هکله تاسې سره ټول معلومات شریکوم هیله ده تاسې راسه تر پایه پاتې شئ ګران دوستانو دا چې زه ولاړ یم دا د کیرالې کې یو چوک دی چې د دغه شهیدانو په نوم ساز شوی دی تاسو دا ګورئ تقریبا په یو بڼکي کې 1520 شهیدان دي او په بل بڼکي کې تقریبا 733 تنه شهیدان دي د دغه ټولو شهیدانو په هکله د سپین ږیرو سره غږېږو د سپین ږیرو سره خبرې اترې کوو او هغه ځای ته ورځو په کوم ځای کې چې دغه شهیدان ښخ دي یا دفن شوي دي هغه ځای ته ورځو د سپین ږیرو سره غږېږو د هغه ځای ټول موجوده جزئیات له تاسو سره شریکوو د هغه سپین ږیرو سره غږېږو کوم چې په هماغه وخت کې او په هماغه زمان کې دغه پیښه د سترګو وړاندې تېره شوې ده د هغې سره په بېلابېلو برخو یې غږېږو چې دا پیښه څنګه ولې او څه وخت رامنځته شوې ده او په لامل یې څه او څنګه رامنځته شوې ده په دغه ټولو مسایلو ورسره غږېږو تاسې را سره تر پایه ملتیا وکړئ قدرمنو لیدونکو د کونړ ولایت د کیرالې فل ترڅنګ دا د شهیدانو بڼکی پروت دی او دلته دغه ټول شهیدان دفن شوي دي ټول په یو ځای کې د سپین ږیرو سره غږېږو د سپین ږیرو له خولې نه به معلومات واخلو او له تاسې سره یې شریکوو تاسې را سره تر پایه پاتې شئ دغه دی موږ هم دغه بڼکي ته راورسېدو چې اوس فلحال ورنوځو او هلته سپین ږیري ولاړ دي د دغه سپین ږیري سره په بېلابېلو برخو باندې غږېږو تاسې را سره تر پایه ملتیا وکړئ قدرمنو دوستانو هلته یو مشر را سره ولاړ دی دې نه به معلومات واخلو مشره ستړی مه شئ په سر کې او زموږ لیدونکو ته هم ځان معرفي کوي بس خدای دې تاسو سره ښه وکړي زما نوم عبدالله دی او د پلار نوم مې شهید شیر افضل د دې کیرالې د کلي اوسېدونکی د دې کیرالې د کلي اصلي او پیلي اوسېدونکی یم او د دې شهیدانو د عیني مشاهدې د جملې نه یو زه پاتې یم داسې کسان چې دلته راسره تاسو وینئ ولاړ دي دا د هغه وخت د صحنې شهیدان دي تاسو به په خپله دغه باندې انفرادي شکل باندې هر یو خپله خبره درکړي جواب به درکړي مشره دا راته ووایئ چې تاسې خپله دا پیښه چې رامنځته شوه تاسې همدلته وئ زه خو دلته وم دا د جمعې مبارکې ورځ وه او 11 د حمل او ټولو مشرانو د جمعې د ورځې مبارکې ورځې دپاره په سنت طریقه باندې خپل جامې او لباس یې اغوستی وو د دې نه مخکې هغه کمونیستي دولت زمونږ په دې کلي باندې څه قیودات لګولي وو دا خلک د معاصرې په شکل کې وو جمعې ورځ وه او خلک په مسنونه طریقه باندې سپینې جامې او کالي اچولي د جمعې د منځونو دپاره او څوک د قرآن کریم تلاوتونو ته ناستو په خپلو کورونو کې د دې جریان نه خبر نه وو یو دم خلک راله دغه وخت د کمونیستانو دغه د فاجعې دغه رال او کورونو کې دغه شو چې تاسو والي صاحب غواړي او خلک د ځانه خبر نه و چې والي صاحب څه خبره کوي غواړي دې ځای ته یې راوستل او کېنه او دا پیښه د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه دا د حفیظ الامین ترک حفیظ الامین ترک دغه و ترک د منځه لاړه و حفیظ الامین دغه د دې لامل څه و چې دونه شهیدان او بېګناه انسانان ووژل خو لامل دا و چې زموږ دا خلک چې وو دا مجاهدینو مسلمانانو او هغه کمونیستي د هغې نه منل د کمونیستانو هغه قانون او اصول یې نه منل او په دې باندې چې تاسو د
مجاهدینو سره او د دې سره لاس لري ارتباط لري یو څه تعداد کمونستان وو هغه یو تحریکي د شکل باندې د شپې د خوا نه حکومت ته اطلاع ورکړې وه چې دلته مجاهدین راننوتي او په سباله د جمعې په ورځ باندې یو دم د شپې هغه کمیټه وه هغه کمیټې داسې فیصله کړې وه چې په هغې کمیټه کې ډېر کسان شامل وو چې هغه ټول زمونږ د شهیدانو د شهادت او د دې مرګ او قتل عام عاملین دي هغه یې داسې فیصله دغه کړې وه چې سبا دا ټول خلک راوباسي او دلته په دستجمعي شکل باندې وولي. تاسې خپله موجود وئ که نه تاسې خپل قصه راته وکړئ چې تاسې باندې څه تېر شوي هغه راته ووایئ. په موږ باندې خو دا تېر شوي چې دا خلک یې د کورونو نه راټول کړو یو تعداد کسان چې د هغې د جملې نه دا دی یو دا لږ دی یو دا دی دا حاجي صاحب دلي دي دی ټول د خپلو شهیدانو دغه ته ولاړو چې دی دغه ځای کې ویشته دا وخت کې واړه وو ډېر کشرانو مونږ کشرانو دا دوه ځایونو کې هلته دغه کړه دا دلته وو هغه هلته وو او په دې دواړو ځایونو کې دغه کړه زمونږ سره یو استاد و یوسف استاد نومې وو معلم و هغه ګرمي وه او ګرمۍ قید کړه څادر یې لاس کې نیولی و پاڅېده چې مونږ خو دلته څه قیدیان نه یو تاسو دې ځای کې دغه کړي وو نه والي راغی نه څوک راغی نه یې راڅه خبره وکړه نو تاسو زموږ څه خبره وکړئ په ځای دې چې دی ته قناعت ورکړي او تسلي بخش خبره ورسه وکړي بس هغې قومنده د اوربل دغو ته ورکړې وه هغه خپلو کمونستانو ته یو دم ترې تاو شو مسله دا یې دلته ویشته او هغه بر شهیدان یې هلته ویشته او د دې نه علاوه کورونو کې سره سم شو په هر کور کې 15 او 10 چې چېرته څوک وو هغه په کورونو کې ایستلي دي هغه په انفرادي شکل باندې دغه د دې بند باندې برخواسه وو په دې پټو کې پراته وو هغه یې ویوړو دغه چغان ته څه هغه خپل ورثه ویوړو او یو تعداد یې د بندې برخواسته پراته دي چې هغه اوس تاسو لیدلی شئ قبرونه یې شته او دا دوه قبرونه خو ستاسو مخې ته دي چې تاسو اوس فلحال همدا دوه بڼکې دي یو دا دی یو پاس بل دی که نه یو دا دی یو دغه دی هغه دي دا ټولو احصایه مونږ اخیستې ده ما په خپل لاس باندې دا احصایه اخیستې ده او هغه احصایې کتاب هم راسره دی 1280 نفر دي شهیدان 1280 له تاسې ډېره زیاته مننه مشره چې موږ سره معلومات شریک ستاسو د کور ودانو چې تاسو راغلئ او زموږ د شهیدانو یو غم درد سره کور هم ودان دغه مشر سره به وغږېږو مشره ته ستړی مه شي ستړی مه شي تاسو ستړي مه شي په خیر راغلئ په سر کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کوي زما نوم حاجي حفیظ الله د کیرالي اوسېدونکی او د شهید سید احمد ګل زوی او دغه واقع چې کله کېده 1958 کال چې دغه د ثور د حمل دغه کومه کوتاتا چې وشوله د دې کوتاتا نه وروستو دغه خلقیانو چې د روسانو مزدورانو او دغه راپاڅېدل او غیر حق دلته د مجاهدینو د مسلمانانو یعنې په ټولو غرونو ولسوالیو کې توی کړلې او بالاخره د کمربند ولایت چې د یوې ورځې نه بلې ورځې ته راتنګېده او دلته آخر خط دلته نږدو ساحو ته راورسېدو چې په نتیجه کې دغه د کیرالي بېګناه ولسونه چې هغه د مجاهدینو سره د همکارۍ او د تور په د هغې په ملګرتیا باندې په دې باندې د دیو د خوا نه ککړو او کله چې مجاهدین ولایت ته راغله او دغه حلقه راتنګه شوه او غوښته مجاهدینو چې ولایت ونیسي نو په همدغه وخت سره یو تعداد مجاهدین چې هغه د شیګل او د فیج دغه ورونه او د مرکزي حوزې دا خلک رال یو تعداد ولایت ته را داخل شوي او څه کسان نو داخل شوي چې په دغه کې حکومت د وخت کمونیستي نظام چې کوم هغې قاطع حکم داو چې دغه کلي بېګناه خلک یو قتل عام منته راوړي او خلک ټول مړه کړي چې په دې باندې نور ولسونه ویروي چې څوک بغاوت ونه کړي نو د دې په خاطر باندې هغې مرکزي شورا دې دپاره قومانده ورکړله چې دا خلک چې کوم دی په دې کلي کې محلي خلک ښځې او نر او ماشومانان ګرده ګډېلولي نو په دغه وخت کې چې موږ د هغه وخت سره د اوس سن سال هم زیات دی هغه وخت سن سال زموږ کم و په دغه صحنه کې یو کس راغی او هغې اواز وکړو چې والي صاحب راغلی دی او والي صاحب غواړي چې تاسې د دې خلکو په رابطه باندې خبره وکړي او تاسې دغه یو پټي ته راټول شئ چې تاسې خبره وکړي نو کله چې دا خلک راټول شو دا خلک په دې دوو ډیریو باندې چې دا اوس نن دلته تقسیم دي
دغه بره ډیری کې چې کومو د هغه وخت څخه چې د جمعې ورځ وه مبارکه او د سهار 10 بجې وې خلکو د مانځه دپاره تیاری نیولې او پاکې جامې او په اوداسه باندې او حالات خپل هم داسې وو چې هیروونکي حالات وو په سر باندې جوټان ګرځېدل او په ځمکه باندې دولتي ټانکونه نو د وخت حاکم د خوا نه چې کوم وو هغې وو ځنډ وکړو رانغله او دلته د خلکو په انتظار کې وخت تېروو چې په نتیجه کې یو تن د دغه جومات جامع جومات ملا امام چې عبدالرشید ملا په نامه باندې یادېده دغه خلکو ته هغه پاڅېدو هغه واعظ نصیحت کوو او په دویم قدم کې معلم صاحب محمد یوسف هغه ته چې کله وخت ورسېدو هغه خبره کوله په دغه صحنه کې خپله زه موجود وم د صحنې شاهد وم چې کله دغه وخت کې یو عسکر راغی چې هغه عسکر هغه وخت زما پلار دکانداري کوله چې دغه عسکر زمونږ دکان ته به راتلو زما د پلار سره کېناسته پاڅېده دغه عسکر داسې نشو ویلی چې تاسې وژني خو هغه عسکر راغی او زه په څپېړه باندې ووالم او راته وویل چې د دې ځای نه ځه تاسې واړه واړه هلکان یاستئ او د مشرانو خلکو خبرو ته ولاړې وئ نو دغه عسکر په غوسه او په څپېړې په وهنه باندې زه د صحنې نه ووتلم چې د خانانو باغ چې دغه اوس فلم دپاره حاجي صاحب سخیب کې کورس حاصل دی په دغه ځګینې کې زه دغه د هغې دروازې کې ایسار شوم هلته ودرېدلم منتظره وم چې په هغه وخت سره دلته دا خلک په دې انتظار کې و چې والي صاحب راځي کله چې د ولایت مقام نه یو جیف راغی هغه وخت صدا بادیانې نه وې او جیب په دې عمومي سړک چې دغه د قصابانو تخونه دي دې ساحې ته چې راورسېدو دواړه ګېټونه خلاص شول او خلکو ته ودانګل په ډېره بېرحمۍ سره د هغې و د ګېټونو خلاصول او دلته د اوربند د اور غږ وشو اور غږ وشو او د بېګناه خلکو باندې ماشیندارې راستنې کړلې چې په دغه وخت کې زخمی حالت کې ډېر کسان چې داسې زخمیتوب په حالت کې وو هغې و حتی تلاش د دې وکړو چې د عسکرو ته لاس واچوي چې دا ډزې نه کوي او ټوپک ترې نه واخلي هغې هم هغه عسکر هم ځان سره تقریبا په تعداد د 10-15 عسکر دا عسکر د خلکو د دې خلکو سره یو ځای ویشتل مړې کړل او دغه خلک د ځینې کسان د زخمیتوب په حالت کې پاتې شو ناامیدۍ په حالت کې پاتې شو نو بیا د دې نه وروسته هم دا خلک راستانه شول او د کیرالي په کلي کې په ډېره بېرحمانه شکل باندې چې د بندیبست ساحې سره دلته کسان کورونه نه راویستل او یو تعداد یې په کورونو کې شهیدان کړي ویشتل نور یې په کوڅو کې ویشتل چې هلته د ملک سید غفور قلعه په نامه باندې یو قلعه یادېږي چې هغې ته دغه مجاهدین راننوتي وو 14 کسان په هغې کې موجود وو چې هغې پسې ټانکونه لاړ او د چغان په ساحه کې ټانکونه ودرېده او میلونه یې راکښته کړله دا قلعه یې په بېرحمانه شکل ویشتله هغه 14 کسان هغه مجاهدین او د کور والا هم دا خلک یې هلته په قلعه کې شهیدان کړل نو د دغه بېرحمانه او د دغه ظالمانه دغه د دې دا کوم عمل چې وکړو دا ټوله نړۍ او ټوله دنیا چې هغه وخت کې هجرت نه و هغه وخت کې داسې کوم طاقت د دې مقابله کې نه و دا خلک بې سرپرسته شو او د خپلو کورونو نه ووتل ځکه ګناه او جرم یې صرف او صرف د لا اله الا الله کلمه وه ګناه اسلام و نو هغه د وخت طاغوتي طاقت چې کوم و چې هغې و خدای نه منه او د خدای نه منکر و او دغه عمل تکرار کو دغه عمل په سزا باندې الله پاک دا هم ورسول چې هغه خلکو په مهاجرتونو پیل وکړل او د مهاجرت په سلسله کې وسلوال جهاد شروع شو او بالاخره د دې خلکو ټغر یې ټول کو او د تل د پاره به همدغه شانته ده د حابل او د قابل مړی دی په افغانستان کې او په نړۍ اسلامي ممالکو کې چې څونه اسلامي امت ملکیږي د دغه قتل او قتال کې به د دې خلکو حصې او دغه منحوسې څېرې به تاریخ په خپلو زرینو کرښو کې ولیکي ستاسې د دې راتګ نه یو جهان مننه کوم چې د زموږ د شهیدانو په رابطه باندې تاسې زموږ نه معلومات وغوښتو او اوس خپل هم د اسلامي نړۍ او د اسلامي هیوادونو نه غوښتنه دا لرم بیا خصوصا د فعلا دپاره اوسني نظام چې هغه د امارت اسلامي نه عبارت دی د دې نه مې غوښتنه دا ده چې یو تعداد هغه خلک چې دا بېګناه خلک یې شهیدان کړي دي او زموږ پلرونه او زموږ ورونه یې بېګناه بې خطا
چې صرف د هغې ګناه صرف افغانیت او اسلامیت و په خاوره باندې ژوندي ومنډل خښې کړل. نو موږ هم د دې ونه غواړو دا چې هغه خلک چې دې کارونو کې د هغې لاس کا کړلی او بې ګناه قتل عامونه یې کړي دي هغه دې په خپله سزا ورسولی شي. ځکه زمونږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د شهیدانو روحونه آرام شي او په ټولو هیوادوالو باندې مې غږ دی چې د دغسې اشخاصو په حصه کې بیا د توطیو ښکار نشي نو یخ او بیداره اوسیږي. او ستاسې نه یو جهان مننه چې ما سره مرکه وکړله. تا هم ډیره مننه مشره. تا سره هم لا خبرې شته دی، خبرې هم درڅه پاتې دي. د نورو مشرانو سره به وغږېږو، تا سره وروسته نورې خبرې هم کوو. صحیح ده؟ دغه مشر سره به وغږېږو ګران دوستانو. مشره ته ستړی مه شي. السلام علیکم. تاسو سلام شهر کولی شي. مشره تاسې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کوئ. زما نوم حاجي غلام حبیب د کریال د کلي اوسېدونکی یم، په قوم قاضي یم. تاسې راته د همغه وخت خپله قصه بیان کوئ. زمونږ په هغه وخت چې د 1458 کال د حمل د میاشتې 13 نیټه د جمعې ورځ وه. د جمعې ورځ وه، د شپې په دغه جمعې په شپه باندې داسې اوازې راغلې چې مجاهدین حمله کوي د څلورو خانو په ولایت مرکز باندې. د شپې تقریبا 10 بجو نه اخوا ډزې شروع شولې. د دې طرف نه د پیج د طرف نه جګړه شروع شوله. جګړه روانه وه حتی تر سهاره پورې چې سهار شو په بیا دا د منطقې او د کونړ هغه کمونستان چې د شورویانو لخوا روزل شوي هغې راسم شو په کورونو باندې چې تاسو راووځئ، کورونه پرېږدئ او دلته تیاري راځي. وایي چې دلته اشرار راننوتې دي او دا کلي بمباروي. نو په دغه دسیسه او په دغه پلمه باندې دا خلک راووتل، د ټول کلي خلک چې یو اندازه دغلته پاس په دغه ساحه کې دا ځمکې وې، مخکې دا کورونه نه وو، دا اوس چې ښکاري دا نه وو. هلته لوی کلی دی او دلته یو جومات دی چې اوس پناه دی، د کورونو پناه کړی دی. نو څه خلک په دغه جومات کې راغونډ شو، څه هلته راغونډ شو چې بیا هغه خلک هلته راویستل او بیا د دې منطقې کمونستان راننوته جومات داخل ته. په دغه جومات کې زه حاضر وم. زه په وخت کې معلم وم، په پیج دره کې معلم وم او دغه ځای نه بیا راوتی وم، رخصتي رالم. یو ورځ 2-3 ورځې دا حادثه پیښه شوه. نو په دغه وخت کې کمونستان راننوت چې تاسو راوځئ، والي راغلی دی او تاسو سره دلته خبرې کوي. نو خلک یې ټول راویسته چې موږ لیدلي وو، چا چې څوک لیدلي وو چې مسله بل طرف ده، ځکه چې دغه بره غاړه باندې خلک ویشته، د کلي د کورونه به راوتل ایشتل به. نو موږ به دغه جومات کې پټ شو. نو دلته پخوا به ته دغه د اور کوټه به ورته ویل کېدل. موږ د اور کوټې ته نه وتو چې د ټول کلي ښځې ماشومان دا ټول موجود وو. نو په دغه وخت کې جیټان رال، دا جیټ تیارې نه دي، دا جیټان رال، دا ګرځېدل او دا په دې جومات باندې داسې راښکته کېدل، غټې غټې ونې توتانو داسې به راښکته کېږي، د توتانو پاڼې به رژېدلې او یو اواز به د بل نه، ځکه چې د هغو ډېر تیز اواز دی. نو اوازونه چا د چا نه اورېدل، داسې حالاتو. نو په دې حالاتو کې دا خلک راویسته چې دلته ناستو، څه بر هغه ځای کې غونډ کړي وو. نو په دغه وخت کې هغو څه چې کومه خبره کړې وه هغې هلته ویشتل چې دا ټول اشرار دي. او حال دا چې هغه ته چې دلته موږ کې ناشنا څوک نشته دی، که تاسو مسلمان مجاهدین ته اشرار ویل، دغه کمونستانو مجاهدین ته اشرار ویل. نو په دغه اساس به هغه چې موږ دا ټول د کلي خلک یې، موږ کې غیره سړی نشته، وروره ستاسو په اصطلاح اشرار موږ کې نشته. او دغه د کلي خلک یې کنې تاسو څوک راولئ چې موږ وګورئ ټول د دولت مامورین دي، معلمین دي، دا دي تحقیق وکړي. خو په هر شکل دلته ډزې شروع شولې. موږ په دغه جومات کې وو، هلته چې ډزې وشي خلکو ورته وویل چې دلته څه چل وشو. یعنې دغه وخت کې داسې وو چې دا غنم پاخه وو، دا ټول غنم وو که نه. هغه وویل چې دغلته یو کس اشرار وو، هغې ویشته. دا خلک چې دلته ناست وو، په دې کې لیونیم وو، دې کې پالم وو، داسې بیچارهګان چې بیړاګان هم پکې وو. نو دا خلک هغه هلته ویشتل او چې څنګه هلته ډزې وشوله دا خلک یې په دې ځای باندې ویشت. دی به دې ځای باندې ویشت. د هغې نه وروسته دا د کلي خلک او لوی زنانه ټول دا په طرف د لوی سیند غاړې په طرف باندې چې هغه طرف ته څوک نه وتلي، دا کلی لاړ ټول په هغه لوی سیند غاړې پرېوته چې د شپې مثال داسې زمینه برابره شي، کورونه او هر څه د ډک پاتې شو. په دې غاړه باندې بیا انفرادي شکل باندې خلک ویشته، هغه هم ځای په ځای باندې شته، ځایونه قبرونه معلوم دي، مزارونه شته دی. نو دغه د وخت فرعونیانو دونه ظلم وکړو چې دا به تاریخ هېر نه کړي. نو دونه ظلم یې وکړو چې بې ګناه داسې وخت کې چې موږ په دغه کې وو چې سبا ورځ باندې پسې ټکټر راوستی وو، په دې ځای چې د خپل جرم پټ کړي.
نو حتی ژوندي خلک یې د خاورو لاندې کړه چې دا ساحه ډېره او دا سوړه شوې دا هغه ځای پورې دا ساحه دا مړي ځای په ځای باندې خاورې پرې اړولې وې څه دلته پای شو څه یو ځای ته ډېرې کړي نو بیا موږ د شپې دا د کلي خلک چې دا د شپې په طرف د شیګل اسمار په طرف د شپې چې په هغه ځای کې یوه پوسته پرته وه او پوسته کې یو قمندانو صافیو او مجاهدو پښتونو هغه د کلي خلک ټولو ته اجازه ورکړه د شپې چې تاسو به د ورځې نه راځئ او د شپې راځئ ځئ وځئ نو د شپې طرفه دا کلی په 2-3 شپو کې ووته چې کله ووته په دغه وخت کې زموږ د کلي یو څو منصب و چې دغه د مرورې غونډۍ ورته وایي پاس د کوترو غونډۍ په نامه مشهور دغه کې هغه څو منصب و دا حالت چې لیدو په دغه شپه چې موږ وځو هغه څو منصب په دې حکومت جګړه شروع کړه حکومت باندې جګړه شروع کړه چې ضابط جان محمد خان نومېده نو هغه ضابط جان محمد خان راپاڅېده چې داسې جنګ روان د مرمۍ به یو ته بله جنګېدلې د اور مرمۍ نو دا به جنګېدلې په دې رڼا موږ شیګله پورې لاړو چې دا جنګ د هغه غونډۍ نه په دې ولایت هم روانو په ولسوالۍ هم روانو تر هغه وخته پورې چې سبا سهاره پورې دا جګړه روانه وه نو چې کله موږ شیګل ته ورسېدلو نو بیا مونږ خبر چې دا مسلمانان داسې حالاتو کې ښخ کړي وو چې بلډوزر یې پرې راسمې کړي وې ژوندي زخمیان د یو بل د پاسه باندې دغه کړي نو مسله وه چې دې پراویانانو دونه ظلم وکړو د کمونیستانو چې حتی په خپل مابین کې خدای هلاک او تباه کړه هغه اتحاد جماهیر شوروي چې راغلي و همدغه د کیرال د قتل عام د کیرال د شهیدانو برکتو چې په افغانستان کې جهاد ته ادامه پیدا کړه او هجرتونه شروع شو جهاد شروع شو او هغه چې حتی آخر امریکایانو ته خدای ماتې ورکړه دغه مجاهدینو په لاس باندې چې اوس امارت اسلامي نافذ ده په افغانستان کې موږ د امارت اسلامي نه دا خواهش لرو هیل لرو چې دغه کیرال د شهیدانو قاتلین چې په هر ځای کې دا باید محاکمه شي او داسې محاکمه شي چې علني محاکمه شي ځکه چې دوی خو د خدای سره وعده کړې ده چې موږ به په دې ملک کې د الله قانون نافذوو نو موږ هم دغه امارت اسلامي د مشرانو څخه غواړو چې په دې ملک کې د الله قانون نافذ او دغه ظالمانو ته چې په دې شهیدانو په قتل عام کې لاس لري دوی په سزا ورسول شي او ستاسو ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو او دا قیمتي وخت او ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه مشره نورې خبرې به هم کوو داسې به وګرځو په دې بانډګي کې او خبرې به هم کوو صحیح او تاسې راته دا ووایئ مشره چې په هغه وخت کې تاسې تقریبا څومره عمر به لرئ په هغه وخت کې زه د 12م پارول تحصیل یم او په 55 کال کې کله چې کمونیستانو کودتا وکړه په هغه وخت کې زه په پیج دره کې د رچلام په متوسطه کې دغه وم معلم وم ښوونکی وم ستاسې خپله د کورنۍ نه کوم شهیدان پکې شته زمونږ د کورنۍ نه تقریبا زمونږ دا کلي کې زیات 4 قومونه دي د 4 قومونو نه چې دا 2 قومونه چې دي دا لږ زیات متضرر شوي دي مابین د پکې تللي دي چې ساراخیل او قاضي خیل او نور د پتوخیل نه پکې نفر مړي دي او حتی د صافیو نه چې مثال د جومات دپاره دلته راتله پخوا به د کلي کې دغه یو جومات دلته لمونځ کېده نو دا د صافیو د لوی سیند غاړې خلک دا به هم راتله مانځله دا نور پتوخیل به هم راتله د هغوی جملې نه لږ لږ کسان هغوی نه مړي نور دا کوم هغه لوی کلی چې دی د لوی کلي کې دا ټول خلک چې دي زیاتره خلک پتوخیل او ساراخیل او قاضي خیل دا خلک پکې ډېر متضرر دي چې زیاتره پکې یعنې په هغه وخت سره کډوال ډېر وو چې مامورینو معلمینو او طلابانو دلته به سبقونه ویل هغه خلک پکې هم دغه شوي دي شهیدان شوي دي او اوس د دغه ځای ساتنه د چا په غاړه ده یو مسؤل ورته ټاکلی نه او دا بیا رغونې کارونه یې چا وکړل دا داسې یو چې کله کمونیستانو ماته وخوړه د نجیب حکومت نسکور شو د کونړ ولایت اولنی ولایت چې فتح شو دلته مجاهدین راغلو دغه ځای چې په هغه وخت کې همداسې ډیرې پرتې وې د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب د حکم په اساس د دې ځینه یو خامه دیوال چاپیر شو خامه دیوال چاپیر شو د حزب اسلامي مصرف باندې نو هغه خامه دیوالو بیا چې کله مثال د مجاهدین دغه شو د طالبانو دوره راغله مخکنی دوره د امارت اسلامي او د هغې وروسته بیا د کرزي دوره راغله د کرزي په دوره کې بیا دغه خام دیوالونه وران شو او دغه نوې احاطې ته چاپېر کړه دا نوې دي او
ډېر ښه. او اوس یې ساتنه د چا په غاړه ده؟ اوس ساتنه زموږ دلته یو هلک دی چې د یو شهید زوی دی، نو دغه شیشې ورته لګولي دي او دغه اوبو په خاطر باندې بوټو له هغه کله کله راځي فی سبیل الله، او د دغه شهیدانو نور کشران مشران کله یي، خو زیات مغه یو هلک دی مطیع الله په نامه، خدای دې له اجر ورکړي او خدای دې په عمر کې برکت واچوي. هغه مسلمان راځي او دغه د دې ځای صفایي کوي، کله کله د زموږ نور د شهیدانو ورثه په دستجمع شکل راشي، یا ته مثال پلاستیک راغلی یا چېرته مثال بڼه کې راغلی چې دا د پاکۍ او ایستګذاري دی، او خو زیات دغه چې خدمت چې ده هغه مطیع الله د شهید زوی د هغې وله کوي. ستاسې د معلوماتو نه یو جهان مننه قدرمنو لیدونکو، تاسې د دغه مشر خبرې مو واورېدې، د بل مشر خبرې مو واورېدې چې د کیرالې د شهیدانو په حق را سره شریک کړي. تاسې دا ګورئ، دا لوی قبر دی، په دې کې تقریبا 520 شهیدان دفن شوي دي او ښخ شوي دلته د خاورو لاندې شوي دي د هغه وخت د حکومت لخوا نه. قدرمنو لیدونکو، یو بل بانګی هم دلته موجود دی، هغې ته ورځو، یو څو سپین ږیرو سره به نورې خبرې اترې لرو او هغه بانګی هم له تاسې ته د نږدې نه تاسې ته ښیو او هغې ته نږدې ورځو، د نورو مشرانو سره هم غږېږو. تاسې را سره تر پایه ملتیا وکئ. قدرمنو لیدونکو، دلته یو بل مشر را سره ولاړ دی چې دا هم په همدغه پېښه کې موجود و دلته، او هغه څه چې دلته را پېښ شوي دي هغې ټول د سترګو د وړاندې تېر شوي دي. مشره، تاسې ستړي مه شئ او زموږ لیدونکو ته ځان هم معرفي کوئ. مننه، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زما نوم محمد سعید دی او د کیرالې د کلي اوسېدونکی یم، او دغه کومه پیښه چې رامنځته شوې وه د دې کیرالې د شهیدانو په دغه وخت کې زه ماشوم وم، تقریبا په 4م صنف کې وم، خو دغه ماشومان اکثره د معمولي چې د مور او پلار سره یو ځای ته ځي، همدغه شان د مازدیګر نه مجاهدین چې وو دغه وخت سره هغې دلته رال، د دې غرونو نه په دې حکومت ډزې شروع کړلې او دې پلاغه سر ته یو ټانک ولاړو، دا دوکانونه نه و، زریدار ټانک و، دې به ډزې کولې، دا غرونه بیا ټولې شته، او دلته غونډې شستونو، دا چارمیلي او دا دیسي توپونه او هوانې غرني او یو درز جوړو، زموږ د مالونو پړي شکول د دې ډزو د لاسه، موږي بیا ایستل. هغه شپه ټوله شپه جنګ وشو، بیا د شپې د دې کلي دا دروازې چې وي، هغه مجاهدین چې د دې غرونو او د درو نه راغلي وو، دا زموږ دروازې د دې کلي د بعضو خلکو دا یوالی چې موږ ته دروازه بیرته کوي، ځکه دلته پې سار شو، پناه راکوي، موږ دغه د هدف ته ونه رسېدلو، تقریبا دې پله ته را رسېدلي بعضې خلک، څه دې چوک دې زاړه بازار ته را رسېدلي، خو دا د شیګل د درې خلک چې وو دا نه وو را رسېدلي، د دې هغه د غونډې شستونه او هوایي میدان چې وو دغه طرف وو، هغې را ونه رسېدل، د دې هغه حمله ناکامه شوله او دی بېرته مخ څه په کورونو لاړه وو. مجاهدین هغه خپل مقصد ته ونه رسېد چې دا ولایت سقوط کړي او وینیسي. زموږ دغه خلک چې وو دا په همدې دولت کې څوک مامورین وو، څوک معلمین وو، زما پلار خپله یو سپین ږیری و، د تره زامن مې وو، څو وظیفې وې او څوک په عسکرۍ کې وو، څوک په یو شي، څوک په بل شي کې وو، څوک معلمین وو. نو دلته چې کله دا خلک دغه شولو سار کې منګه چې د مور سره مې رالمه، دې سیند نه به موږ اوبه وړلې، دا ګوین نه و، نو د دې سیند نه ما اوبه وړلې، د دې مور سره دلته یو ډمپر موټر راغی چې د دې پله سره ودرېده او د حمل میاشت وه، دا سیند ډېر په موج کې و، نو هغه ډمپر څه شی واچل، داسې شی واړوله او دې سیند ته یو څه شی واړتل، خو دا اوبه د دې سیند دې شانډو ته دې پله دې بر چت سره ولګېدله. موږ چې کور ته لاړو، زما د ماما زوی و چې اوس هم شته دی، په اندرسیر کې دی، نبي جان په نامه باندې و، هغه چغې والې او دا زنانه وسره وې،
هغه دلته د اندرسیر نه راغلی و دغه سید غفور ملک په کور کې دیره و نو هغه اختر ماما په نامه سید غفور ماما او فقیر ضابط چې دوی درې واړې وجلي وو هلته د کور نه یې راایستلي وو او بیا یې ډمپر کې واچل دلته یې سیند ته ګزارلي وو نو هغه زمونږ د ماما زوی او هغه زنانه وجړل چې هغه جان یې مړ کړ زمونږ مور او موږ هم چغې جوړې کړلې دې وخت کې عسکر ګرځېدل د هغه کمونیستي نظام د وخت چې هغه وخت خلقین او پرچمیان واکمن وو په هغه وخت کې نو مسلح عسکر او ضابط او یا یو سه منصب به ورسره په رأس کې موجود و او 10 او 15 نفره به مسلح ګرځېدل او په کورونو به ورننوتل بې تپوسه او غټ او واړه چې فقط دومره کس به و چې یاره دا ټوپک شي ټینګولی دا بیا د کورونو نه ایستل او وایي چې والي صاحب راغلی دی او تای سره د دې بېګانۍ جګړې په مورد باندې بحث کوي خبرې کوي نو موږ دا مشران چې څه رال دلته زه هم سره رالم زما بل رور دی هغه هم راغی یو څو ملګري نور مو نو خدای شته دی د بعضې ورونو مشرانو سره دا زامن په همدغه صحنه کې ناست و چې نابالغه و ماشومانو د پلار نه جدا کېدل جړلې هغه هم ورسره ناست و زه دغه د حاجي صاحب څخه دې ته د خانانو باغ ویو یو پیپل پکې و په دې کې یو ملا دیره و او 3 زامن یو موږ په دغه لار باندې داسې راووتو اوس پکې د حاجي صاحب سخي بنګله ده کور یې دی پکې اوسېږي دغلته دروازه وه یو د اوسپنې د جال دروازه وه موږ دغې ته ودرېدلو سیلم کوو واړه هغه په دغه وخت کې یو جیپ راغی داسې په دغه لار باندې داسې دا مشران پکې ناست وو هلته چې ورسېده نو په قوسي شکل باندې د عسکر ولاړو زمونږ کلي خو په دې د خلک راوتي وو چې والي صاحب به د دې بېګانۍ جګړې په مورد باندې څه خبره کوي یو څه وینا به شریکوي چې تاسې څه وکئ څه ها نو په هغه وخت سره د فرقې قماندان د غونډې 69 قماندان او دغه وخت واکمن مشران چې وو هغه ټول راغلي وو دلته او یو کس چې کماندو مسؤل د کماندو هغې دریشي وه او میکاروب تمانچه ورسره په دې ګوته کې وه داسې یې اړوله او داسې بیا نیوله هغې خبرې کولې چې تاسې ته څو ځل مونږ وویلې چې دې اشرارو سره همکاري مه کوئ د دې اشرارو سره چاندې کوئ تاسې داسې کوئ تاسې هغسې کوئ دا خبرې کولې بیا په نمایندګۍ باندې یوسف استاز او یعقوب استاز چې معلمینو دغه وخت په همغه نظام کې معلمینو او عبدالرشید مولوي چې زمونږ د جامع مسجد ملا امام و دوی خبرې وکړې یوسف معلم صاحب سپین څادر په دې ځای کې اچولی و هغه د دې کلي په نمایندګۍ باندې پاڅېد ورته وویل چې ووروره ته مسلح او هغه ته چې ورته اشرار وې مجاهدین هغه هم مسلح دي موږ عام خلک یستو زمونږ هیڅ وس نه کېږي چې د هغو مقابله وکړو تاسې پیري وباسئ تاسې جنګ ته لاړ شئ دې خلکو ویل هغې ورته ویل چې موږ خو هغه د نفوسو په حساب باندې تاسې ته موږ عسکر درکړي دي نور دې راباندې څه حق دی او موږ د هغې جواب نشو ویلی ټانک تاسه دی توپ تاسه دی زموږ بچیان ستا په عسکرۍ کې دي ستا په نظام کې دي زما چې کومه سهیمه رسېدله او بالغ کسانو د 18 نفره ټول تا وړي دي نفوسو ته دي وړي دي عسکرۍ ته د دې نه اضافه ستا ما سره څه دي بیا یې پکې هغه متل هم وکړه هغه د زمري او هغه د ګړې چې د اوبو خړولو مساله مه کوئ همدغه شان لګیو چې دا خبرې وکړلې د معلم صاحب محترم ورته دا وکړلې چې موږ ضعیفه خلک یو اهالي خلک یو موږ مسلح نه یو هغه تاسې خپل دغه وکئ بیا هندي ځای کې دا خلک قوسي شکل باندې ولاړو او دا پټۍ او دا خلک په دې پټۍ کې ناست بس تمانچې همداسې تاووله همداسې په دې معلم صاحب یعقوب استاز دوی باندې اول ډزې وکړې اور بل غږ یې وکړو یو ځل نه ډزې شو
منګه د دغه دروازې سره ولاړو دغلته دروازه وایي دغه ځای کې دغلته دروازه وه جالو د باغ دیوالونه تیتاو هغه به موږ چغې کړلې دا خلک همداسې نسکور لاړه ویشتله په دې کې بعضې خلک چې دلته عسکرو مسلمانانو هغې ډزې ونه کړلې بعضې کسانه هغې ورته وویل چې تاسې ولې انداخ ونه کوئ چې د دې خلکو جرم څه دی ولې ورور هغې هم ورسره ویشته تقریبا 15-16 کسان دغه موجوده نظام عسکرو او هغې په همدې خاطر چې دا خلک بېګناه دي تاسې ولې دا ولئ هغې هم ویشتل تاسې په دې ډزې ونه کړئ موږ چغې او شور زوږ جوړ کړ خفه شولو په موږ باندې هوایي پیرونه وکړه موږ وتښتېدلو همداسې خپلو کورونو طرف ته خو بیا هم زموږ زړونه نه سازېده دلته زموږ پلرونه وو د تره زامنه مو په دې ډیرۍ کې دلته چې دا خلک دي دې کې زما پلار دی د تره زامن مې و ترونه مې و تقریبا 9 نفر زما د فامیل نه شهیدان دي په همدې دغه کې او په دغه شهیدانو کې ماشومان یا زنانه وي زنانه نه وي او هغه ماشومانو چې د پلرونو سره عادت و هغه راغلي وو چې هغه موجود وو بعضې ماشومان د عسکرو پاڅول دي بعضې ډېر مسلمانان خلک پکې وو په دغه کې خو حال یې نه شو ویلی هغې ته پاڅول او بعضې چې نه پاڅېده جړلې هغه د پلرونو سره پاتې شولو هغه هم پکې ویشته یو کس و د شمس الرحمن په نامه باندې دیوانه و او هغه باندې 3 شاجوره تشې کړلې او لیونی و او څملاسته به او بیا به پاڅېده څملاسته به او بیا به پاڅېده 3 شاجوره یې په هغه باندې تش کړله بیا چې موږ د دې ځای نه لاړو دلته د پیپل سره د کډو مولا په نامه یو کس و چې هغه دیره و د هغې 3 زامن هغه زامن یې وله د دغه پیپل سره ویشتل هغه پلار سره یې غټ قرآن شریف و دا قرآن شریف یې همداسې راوړو په دې زامنو یې واچو چې دا مه ولئ ایستی اوس هغه هم ویشت نو داسې ظلم چې دې خلکو وکړه هېچا نه دی کړی په تاریخ کې د کمونستانو دغه د وخت د ترکي رژیم ډېر ظلم یې قدرمنو دوستانو همدغه څه رقم چې مخکې یادونه وکړه دویم بڼګۍ ته راورسېدو دغې ته ننوځو دا مشر به راسره وننوځي دغې په هکله به معلومات راکړي مشره داخل به وننوځو سمه ده درست قدرمنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسې ګورئ دا یې د دویم دی مشره په دې کې څومره شهیدان دي تقریبا دې کې به د 1500 په شاوخوا کې کسانو او 500 او هغه کوزه ډیرۍ چې وه هغه خلک چې وو ډېر هغه به داسې 600 داسې کسان به وو خو ټول تقریبا چې بیا حساب شولو 1280 کسانو په شاوخوا کې زموږ د کلي اوسېدونکي دا شهیدان شولو نو بیا په همدغه وخت کې چې کله دا شهیدان شولو نو بلډوزر یې راوستلې او دلته کاندې ویستلې چې دا خپل دغه حکومت راوستلی وو هغه چې راوستلې زموږ زړه نه صبرېدو چې لاړ شو ځکه زموږ پلرونه او خپلوان ټول دلته پراته وو چا کې روحونه وو ژوندي وو څوک مړه شو په اساتې موږ ورته ولاړو نو هغه بلډوزر چې رالې دلته یې کاندې ویستلې او دغه شهیدان بیا په خوله کې داسې وړل او دې کاندې ته بیا ارتل او څه بیا د خپو نه نیول او ارتل بیا ورته چې اکثره پکې ژوندي هم وو هغې خاورې پرې راواړولې او پټې کړه په دې وخت کې موږ چې کورونو ته لاړو اوازه ګډه شوله چې اوس جازونه راځي او ښځې او دا د کلي ماشومان پاتې شو سړی خو نه سړی خو یې ټول مړه کړل نو وایي دا وړي مسکو ته شوروي ته یې نو په دغه وخت کې چې موږ دا غږ واورېده همداسې کورونه پرېښوستل خلاص مالونه پاتې شو هر څه پاتې شو فقط د خپلو سرونو د حفاظت په خاطر باندې د لوی سیند غاړې طرف ته لاړو چې هلته زموږ خپلوان وو هغه خلک چې د سړک نه هاخوا ته وو هغو ته یې څه نه ویل
د سړک د عمومي سړک چې د سړک شیګل نه او دې اسمار دی د دې نه دې خوا چې دا کلی و دا یې ټول شهیدان کړل. نو موږ هلته لاړو، بیا ماښام ټیم کې چې یو ضابط و په یو پوسته کې د دغه مرورې کلي ته یو بیړۍ پورې وتله، د هغې پوستې مسؤل و چې ډېر یو مسلمان سړی و. بیا هغه نظام چې و هغې بیا هغه شهید هم که په همدغه جرم باندې چې تا ولې دې خلکو ته لار ورکړې وه. نو د شپې بیا موږ همداسې ډلې ډلې پرېښوستلو، خو موږ په بیړۍ کې مازدیګر پورې وتلو د حصارې طرف ته. هلته زمونږ ترورزي و، بیا د هغو کرم شپه وکړه. بیا لاړو د مرورې درې ته، د کروړو په نامه یو ساحه وه، موږ 3 میاشتې هلته تېرې کړلې. د هغې ځای نه بیا هم کډه راواغسته، د شینکوړک درې ته لاړو، 8 میاشتې مو هلته تېرې کړې. نو دغه ظلمونه شو، مهاجرتونه شولو، د سختیو ډک ژوند شو چې هېڅ سرپرست زمونږ نه و، او د پښې بله پښې بې سرنوشته. ستاسې والد صاحب محترم هم په دغه پیښه کې شهید شو؟ همدې کې شهید شو، همدې ډیرۍ کې چې دا اوس تاسې یې په دې کې زما پلار خپل همدې کې، او ترونه د تره زامن مې څه دې کې دي او څه هغه کوزې ډیرۍ کې دي. خو مقصد چې څوک بیا چېرته ګیروو او هغه خلک بیا راوړل، دا کلی ټول محاصره. هغه ساعت په هغه وخت تاسې ته داسې پته وه چې ستاسې والد صاحب محترم هم په دې پیښه کې شهید شوی، یا هم دلته دی یا لاندې بڼ کې دی؟ موږ چې دلته ولاړو موږ ټول خپلوان لیدل. زما پلار په همدې ډیرۍ کې و، دا کومه څلی چې دی په همدې څلي کې دې پټي کې ناست و، او زما مشران بعضې د زمونږ د کلي نور مشران هم و هندي پټي کې ناست و، دا پټی و. نو بیا چې کله دغه شولو، د شهیدان شولو او دا خاورې پرې واړولې، موږ چې کلي ته لاړو دغه اوازه ګډه شوه، بیا د هجرت په طرف باندې دغه شولو. یوازې هم د دې مخې تاسې معلومه کړي چې ستاسې والد صاحب محترم په همدې بڼکې کې ښخ دی، چې په هغه وخت کې چې خبره کېده دلته راټول شوي وو، که نه د شهادت نه وروسته هم تاسې لیدلی و دلته بیرته؟ نو د شهادت نه وروسته خو په دې باندې خاورې پرتې وې، او دا خواره واره و. بیا موږ داسې پته نه ده، موږ 14 کاله بعد تقریبا د هجرت نه راستانه شو، کله چې کمونستي نظام ړنګ شو او هغه د خلقیانو او پرچمیانو حکومت د منځه لاړه، او موږ دا ولایت ونیو د جهاد په نتیجه کې. موږ چې رالو نو دا همغه شانې خاورو څلي وو، خواره واره وو، دیوال احاطه چې شی نه و. نو دا مالونه او څاروي به پتله. بیا د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب چې و هغه راغی فاتحې ته دلته د دې شهیدانو د دم کلي په جامع جومات کې تقریر وکړ. کله چې دا ولایت د خلقیانو د نظام نه موږ ونیو، دا تخلیه شو او خلقیان ننګرهار ته لاړه. بس هغې پسې متصله یو هفته بعد حکمتیار صاحب کونړ ته راغی، سفر یې وکړ، د سرکاڼو نه پیاده راغی، دغه لارې خرابې وې. بیا زموږ د شهیدانو فاتحه وکړله او ویې ویلې چې د حزب اسلامي دلته د کونړ چې کوم مسؤل و مولوي هاشم مولوي صاحب هاشم ته یې ویلې چې د حزب اسلامي د بودیجې نه به تاسې د دې شهیدانو نه احاطه چاپېر کوي او دا ځمکه چې د چا ده دام ترې واخله. نو بیا ځمکه خو چا وقف کړې وه، د هر چا چې وه هغې وقف کړه، او تقریبا چې 50,000 کالدارې په هغه وخت کې ډېر شی و. د دې 50,000 باندې دا احاطه تاو کړله، د خټو دیوالونه، او 50,000 هغه، او بیا د هغې نه وروسته د کرزي صاحب په حکومت کې دغه شانې پوخ کار وشو او دې له دغه شانې دغه وکړه. نو ستاسې نه ډېره مننه، او تل بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ چې زموږ د شهیدانو پوښتنه مو وکړله. زموږ دا غږ به زموږ دا هیله ده چې دا به تاسو غوښتنه چې هر څه وي، زموږ غوښتنه دا ده چې اکثره هغه کمونستان چې په دې قتل عام کې او په دې ظلم کې دیو برخه اخیستې وه، اکثره په خپله سزا رسېدلي دي، په هغه وخت سره د منځه تللي دي. خو یو څه تعداد نفر چې یو نفر په هالند کې دی د وسپیلن دپاره چې نوم یې ماته اوس نه راځي، خو په هالند کې مهاجر دی، هلته دی، او یو کس نیم به بل پاتې. زموږ دا غوښتنه ده، زموږ د دې شهیدانو ورثې و د دې شته نظام نه
موږ په نورو نظامونو کې د امارت په هغه وخت کې د دې کرزي او د اشرف غني په دې نظام کې موږ غوښتنې کړي دي دوسیاګانې ترتیب شوي. اوس چې دا کوم شته نظام دی د امارت اسلامي، د دې نه هم دا زموږ غوښتنه ده چې دغه زموږ د دې شهیدانو دا قاتلین چې دي، دغه ظالمان چې په هر ځای کې دي، که په افغانستان کې که په خارج هیوادونو کې، باید د ډیپلوماتیکې طریقې نه دی راوغواړي یا په هلته محاکم برابر کی او په خپله سزا ورسیږي چې دی ډیر زیات ظلم کړی دی، بې ګناه او بې خطا یې دا خلک وجلي دي. په دې خاطر باندې چې موږ پې دا خلک ویرو، خو دا متل دی چې په کفر باندې یو نظام باقي پاتې کیږي خو په ظلم نه پاتې کیږي. هر نظام چې ظلم کړی دی هغه ختم شوی دی، خو کفري هیوادونه چې کفر کوي په هغې باندې نه سقوط کیږي، خو په ظلم باندې چې کوم نه رسېدلی دي نه رسېدی شي، یعنې هغه نظام د همدغه شهیدانو ورثو موږ به خپل تعلیمونه هم کول او جهاد له به هم راتلو. ته څوم صنف کې وې؟ زه چې کله دغه کېده، دا شهیدان چې کله قتل کېدل او دا ظلم کېده، زه 4م صنف کې وم. 4م. کله چې هجرت مو لاړئ بیا ما نور زده کړې ما بیا په باجوړ کې وکړلې، او هلته به چې کله د ژمي رخصتي کېدله، د مکتبونو رخصتۍ کې به بیا موږ راتللو جهاد. او زده کړې مو تر کوم ځای کړي؟ زده کړې مو تر لیسانسه. د کوم پوهنځي نه فارغ یې؟ زه خو د حزب اسلامي د حربي پوهنتون نه فارغ یم، او د حزب اسلامي لیسه وه د ابو ایوب انصاري په باجوړ کې. موږ د دغه تنظیمونو نه هم ډېر مشکور یو چې د هجرت په وخت کې موږ ته هغه د درسونو زمینه برابر کړله او موږ پکې تعلیمونه وکړله، هغه خپل دغه اهداف هم لاسته راوړل، جهاد هم وکړ. موږ ته دا زمینه دغه مشرانو برابر کړې ده. او کله چې بیرته راستانه شوئ خپل هیواد ته، د کوم پاچا حکومت و؟ موږ چې کله هیواد ته راستنېدلو په هغه وخت کې نجیب حکومت و، د ډاکټر نجیب حکومت و. او کله چې دا قتل عام کېده، ډاکټر نجیب د خاد رئیس په رهبرۍ کې شامل و، په دې مشوره کې هغه هم شامل و، چې ځکه د استخباراتو او د ملي امنیت ریاست یو مهم بست دی او پوست دی. نو دا چې کله موږ دا ولایت سقوط کا او خلقین او پرچمیان د دې نه تښتېدل، نو په هغه وخت کې ډاکټر نجیب پادشاه او رئیس جمهور د افغانستان. له تاسې یو جهان مننه چې موږ ته مو د شهیدانو په برخه کې معلومات راکړل، تاسې ته مزاحمت درکړو، له تاسې ډېره زیاته مننه. هیله کوم ژوندی اوسئ. تاسو نه یو نړۍ مننه چې زموږ د شهیدانو د پوښتنې په خاطر باندې رالی او زموږ د دې مظلومو شهیدانو غږ تاسې واورېده، او ستاسې نه زموږ دا هیله ده چې دا په میډیا کې ټولې نړۍ ته ورسوئ. ستاسې نه بیا هم مننه، کورم ودان، ژوندي اوسئ. سلامت اوسئ. قدرمنو دوستانو، د دغه مشر خبرې هم تاسې واورېدې، د نورو مشرانو خبرې هم واورېدې. دا و د کونړ د کیرالې د شهیدانو په هکله کې معلومات چې موږ له تاسې سره شریک کړو. نور نو قضاوت تاسې ته پرېږدو. هر چیرې چې وئ خوشحاله او آباده اوسئ تر د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.